د هیواد د پوهنې وزارت په مزار شریف ښار کې د 15 شمالي ولایتونو د پوهنې ریاستونو د 415 مسلکي غړو او رئیسانو په ګډون 4 ورځنی سیمینار پیل کړ. د پوهنې وزارت د ښوونکو د مسلکي ودې او نصاب عمومي رئیس چې په همدې موخه بلخ ولایت ته سفر کړی دی، د دغه سیمینار موخه د دندو د لایحې پیژندنه او دغه راز د پوهنیزو ادارو د غړو د ظرفیتونو لوړول وبلل. انکشاف مسلکي معلمین اعضا په ولایاتو کې په ولسوالیو کې دوی ته خپل کار معلوم شي، خپل مسیر معلوم شي، خپل لایحه وظایف تشریح شي، تر څو مطابق د خپل لایحې وظایف خپل کارونه مخته یوسي. هدف او غرض مو دا ده او هغه ستونزې مشکلات چې دوی ورسره مواجه دي هغې ته د حل لاره پیدا کړو. غرض او هدف مداوم این در سطح زون تنظیم شدگی است از ولایت‌های سمنگان، جوزجان، سرپل و فاریاب و خود اعضای انکشاف مسلکی ولایت بلخ در این برنامه اشتراک دارند و برای مدت 4 روز انشالله این برنامه ادامه می داشته باشد. له بلې خوا د یاد سیمینار برخوالو د دغه ښوونیز پروګرام له پیل څخه خوښي څرګنده کړه او په هیواد کې د ښوونیزو چارو د ښه والي لپاره د دا ډول پروګرامونو ترسره کول مهم وبلل. دا برنامه د موږ لپاره ډیره ګټوره برنامه ده، ځکه دې برنامې په وسیله باندې موږ پوهېږو چې د موږ لایحه موږ ته کوم وظایف راکوي او د موږ چارچوب څه شی دی، په کوم مسیر باندې موږ حرکت وکړو او خپل وظایف باندې پوهېږو. سرادونکي موږ د خپل لایحې په اساس باندې کوم کارونه باید ترسره کړو. تدوین چنین برنامه‌های برای ما به خاطر راهنمود همون چارچوب وظایف ما کار بسیار ارزشمند است. دا سیمینار په داسې حال کې په مزار شریف ښار کې په لاره اچول شوی چې د پوهنې وزارت چارواکو له دې وړاندې هم په نورو ولایتونو کې د ورته پروګرامونو په لاره اچولو څخه خبر ورکړی و.